مینې لطفا دغه امونه د خپل کاکا کور ته یوسه. دلته د دوی کور ته؟ ښه مورې راځه چې لاړ شو. او نه هغه دی دوکاندار. راځه چې پټ شو. ټول کارونه د پلان له مخې مخته ځي. زه غواړم هغه کوچنۍ نجلۍ خپل زوی ته واده کړم. هغه ډېره کوچنۍ او ډېره آرامه او فرمان برداره ده. د کور ټول کارونه سرته رسولی شي. زه به نور خدمتګار ته ضرورت پیدا نه کړم. زما زوی بابو نن له ښار نه راځي. کوچنۍ ناوې. دا کوچنۍ ناوې څوک ده؟ کوچنۍ ناوې. او مینې زه ډېره خوشحاله شوم چې ته راغلې. زه ډېره خفه یم. ولې څه شوي دي؟ پلار مې زما د واده آمادګي د دوکاندار زوی سره نیسي. خو نو ته کوچنۍ ناوې یې. کوچنۍ ناوې. دوکاندار ډېر خراب سړی دی. هغه زما پلار ته ویلي دي چې زه باید ښوونځي ته لاړه نه شم. زه څرنګه ریتا ته وایم چې هغه شی چې ښایسته دوکاندار یې غواړي هغه یو خدمتګاره ده. ښایسته دوکاندار. زه اوس نه غواړم چې واده وکړم. زه غواړم لومړی باید خپل ښوونځی سرته ورسوم. مینې زه بیریږم. تېره میاشت په دې کلي کې یو نجلۍ زما په عمر د ولادت په وخت کې مړه شوه. زما ښوونکي وویل چې هغه د ماشوم راوړلو لپاره ډېره کوچنۍ وه. نه پوهېږم چې څه وکړم. نه کېږي چې لاړ شئ ترور او کاکا ته مو ووایئ چې غواړي ښوونځي ته دوام ورکړي. زه کوښښ کوم خو ګرانه ده. څرنګه ورته ووایم؟ خیر راځه چې د انا څخه پوښتنه وکړو. دا د ریتا لپاره یوه ښه جوړه ده. خو زویه ریتا د واده کولو دپاره ډېره کوچنۍ ده. ما په کوچنیوالو کې واده وکړ او زما لومړی ماشوم مخکې د 15 کلنۍ نه دنیا ته راغی چې څومره رنځ او درد مې وګاله. ماشوم مې د منځه لاړ. بیا هم زه خوشبخته وم چې په خپله ژوندۍ پاتې شوم. زه نه غواړم چې ریتا په دې درد او رنځ اخته شي. انا رښتیا وایي. تاسو باید منتظر پاتې شئ چې هغه خپل ښوونځی پای ته ورسوي. هغه نجلۍ وګوره. هغې هم په 15 کلنۍ کې واده کړی دی. هغه ډېره لویه ده او خپل ماشومان نشي ساتلی. خو دا هلک هغې ته ډېر مناسب دی. هلک ډاکټر کیږي. زه نه غواړم چې دا فرصت له لاسه ورکړم. خو دغه هلک د هغې لپاره ښه دی. کاکا که چیرې ریتا ښوونځي ته ادامه ورکړي کیدای شي چې هغه هم یو ډاکټره شي. بله ریتا خپل ښوونځی ښه پر مخ بیایي. پرېږده چې خپل ښوونځي ته ادامه ورکړي. فکر مې کاوه چې تاسو ټول به زما په شان په دې خوشحاله اوسئ. موږ ستا خوشحالي غواړو. ته باید تر هغه وخته صبر وکړې چې ریتا د واده کولو عمر ته ورسیږي. زه فکر نه کوم چې دوکاندار یې ومني او منتظر پاتې شي. راجو زه د میتو سره ځم چې ریتا ووینم. هی دلته څه کوې؟ زه باید په یو ډول خپله کورنۍ دې ته راضي کړم چې زما واده وځنډوي. انا هم دغه خبره وکړه خو ستا پلار داسې فکر کوي چې دغه مرکه له لاسه ورکوي. که چیرې هغه یو ډاکټر وي نو څه؟ میتو دې ته وګوره. د دې ځایه ورک شه سپین سترګې توتي. دوی نیسئ. او نه لطفا هغه مه وهه. او میتو ویښ شه. کار مې ورته وکړ. لطفا نه مړ کېږه. هغه دوکاندار یو بد سړی دی. د هغه زوی به د ده په شان بد سړی وي. دلته څه خبره ده؟ زموږ توتي ژوبل شوی دی. لطفا ووایه چې هغه به ښه شي. پرېږده چې یو ځل یې ووینم.
تشویش مه کوئ هغه ژوندی دی هغه یوازې ضربه لیدلې ده شکر خدایه هغه دی وی ګوره هغه ژوندی دی دغه دی پخوانی یار تا میتو روغ کړ دا څنګه پیښه شوه د دوکاندار ګناه وه هغه میټو پسې منډې وهلې او داسې ښه اوس به زه لاړ شم د خدای په امان څومره ښه سړی دغه څوک دی ته ولې خاندې زه ځم چې معلومه کړم هغه سړی څوک و ها راغلی زویه ته ډېره موده وروسته راغلی او پلاره دغه ځوان د ټول کلي ویاړ دی هغه به ډېر ژر ډاکټر شي اوس زه د خپل زوی واده د کلي د یوې پیغلې سره کوم ښه پلاره زه څه ووایم هغه نجلۍ څوک ده نوم یې ریتا دی یوه کوچنۍ او نازنینه نجلۍ کوچنۍ څو کلنه ده ښه څو کلنه ده کیدای شي چې 15 کلنه وي 15 کلنه زه د یوې 15 کلنې نجلۍ سره واده نشم کولی هغه ډېره کوچنۍ ده ډېره وړه ستا مقصد څه شی ده ته زما هیلو او ارمانونو ته اهمیت نه زه ورکوئ هیله لرم چې د هغې نجلۍ سره واده وکړم چې تا انتخاب کړې ده هغه باید د 18 کلو څخه کم عمر ونه لري خو ولې د طب په فاکولته کې موږ لوستي دي چې د وړو نجونو مور کېدل ډېر خطر لري اوس ناوخته شوی دی ما له هغه سره واده کړې ده دا واده پلان شوی دی زه غواړم چې د هغې نجلۍ سره واده وکړم خو وروسته له 3 کلونو زه هم د واده د مسؤلیتونو په وړاندې ځان کوچنی احساسوم ناسپاسه زوی هغه سړی بابو د دوکاندار زوی دی ریتا څه شي په باره کې فکر کوې نه زه اوس نه غواړم چې واده وکړم نه اوس نه زه اوس غواړم چې خپل ښوونځی پای ته ورسوم تشویش مه کوه هغه هم نه غواړي چې تا سره اوس واده وکړي هغه په خپله داسې وویل هغه وویل چې زما مېرمن باید لږ تر لږ 18 کلنه وي خو دوکاندار غواړي چې دا واده وشي ریتا دلته ده واده مورې پلاره اجازه ده چې یو څه ووایم څه وایي ریتا لطفا ووایه زه غواړم چې خپل ښوونځی پای ته ورسوم څه خبره ده داسې معلومیږي چې غیر د دوکاندار او زوی یې نور ټول خلک غواړي چې دا واده وځنډېږي میتو ته ښه یې زه ډاکټر راولم آیا ته د هغه پلار په وړاندې هیڅ احساس نه لرې زه هر هغه کار کوم چې ته خوشحاله شي خو قانون د پښو لاندې نشم کولی ته خپله پوهېږي چې واده کول د یوې نجلۍ سره چې د 18 کلو نه کم عمر ولري غیر قانوني ده زه د قانون په باب هیڅ شی نه پوهېږم ښاغلیه زما توتي ډېر ناروغ دی کیدای شي چې ما سره لاړ شئ ښه پلاره که ستاسو اجازه وي او ښه ته له دومره ښه درس او تحصیل سره اوس غواړې چې یو ناروغه توتي تداوي کړې ځه لاړ شه زه ډېره موده کېږي چې دې ځای لرې یم د خلکو نومونه مې په یاد نه دي ووایه هغه نجلۍ څوک وه هغه ریتا وه ریتا ډېره ښه زده کوونکې ده هغه غواړي چې لیسه پای ته ورسوي ډېر ښه تشویش مه کوه یو 2 ورځ چې استراحت وکړي کاملا جوړېږي بابو ته یو ښه ځوان یې ډېر هوښیار او ذکي یې زموږ ریټا هم ډېره هوښیاره ده نو ځکه باید هغه خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي تاسو هم باید خپلې زده کړې پای ته ورسوئ ریتا هم دغه خبره کوي سمه ده موږ د واده لپاره بیړه نه لرو ستاسو پلار څه وایي محترمه رښتیا وایم هغه غواړي چې واده وسوشي فکر کوم چې باید د خپل زوی خبرو ته غوږ کېږدم زه نه غواړم چې هغه له لاسه ورکړم ګرانه زویه زه په دې زړښت کې استراحت ته اړتیا لرم او په کور کې هېڅوک نشته له ما څخه څارنه وکړي زه پوهېږم مګر موږ باید صبر وکړو
زه پوهیږم چې هغه د ماشومانو ساتنه نشي کولای. نو دوکان به څنګه وساتي؟ زه کولی شم چې د دوکان د سودا رانیولو کې تاسو سره مرسته وکړم. زه هم کولی شم. دغه سمه نه ده. او کیدای شي ته رښتیا وایې. راتلونکې هفته کې به موږ د کوژدې محفل ونیسو. په دې محفل کې به موږ خپل ګاونډیانو او خپلوانو ته ووایو چې واده 3 کاله وروسته کیږي. واده واده